بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو ډیرو کمو خلکو ته پته ده چې 25 دسمبر کوم د قائد اعظم د پیدایش ورځ ده، همدغه ورځ باندې نواز شریف هم پیدا شوی دی په 1949 کې. نواز شریف چې په ملک کې ورپسې دا پروپاګانډا شوې ده چې دا غریبانانو مخکې او لوارانو د لوارای کار به کوو، بیا چې کوم دی نه د پاکستان نه د پیسې وولې او کرپشن وکړو، لوټ مارې وکړو، بیا مالدار شو. نو دې خبره کې بالکل حقیقت نشته او خبره داسې ده چې د پاکستان د ازادۍ نه مخکې د دې خاندان د کشمیر نه امرتسر ته راغلی او امرتسر کې آباد شوی او هلته کې به چې کوم دی نو خپل بزنس کو، او چې کله پاکستان او د هندوستان تقسیم وشو نو بیا د امرتسر نه لاهور ته رالل. نو دا د هغې زمانې نه یو صنعتکار انډسټریالیسټ فیملی وه. او بل ګورئ د دې خو دا چې کوم دی نه اسانه خبره ده چې کله ضیاء الحق په زمانه کې نواز شریف حکومت ته راغی او هغه د پنجاب کابینه کې شامل کو، او بیا د هغې نه پس د 15 کاله چې کوم دی نه د 85 نیوالې تر 90 پورې د پنجاب وزیر اعلی و. نو هغه د یو لوړ زی له چې کوم دی نه دومره غټه ویلې ولې ورکړه، څنګه یې وله ورکړه؟ نو دا نه مخکې نه چې کوم دی نه یو مالداره فیملي وه. دا خبره بالکل دروغ خبره ده. نواز شریف سبق چې کوم دی نه په لاهور کې ویلی دی او د لای قانون ویلی دی، د لا سبق یې ویلی دی. د دې نه پس د سیاست ته چې کوم دی نه چې څنګه ما ووایي د ضیاء الحق په زمانه کې راغلی دی، څنګه چې خلک وایي چې ډېر فوج پیداوار دی، نو بالکل د ضیاء الحق په زمانه کې راغلی دی. اول د پنجاب کابینې یو عام وزیر او بیا د 85 نیوالې تر 90 پورې چې کوم دی نو 2 پیرې د وزیر اعلی پاتې شوی، نو بیا د هغې نه پس 2 پیرې د پاکستان وزیر اعظم په 90s کې او په درېیم ځل باندې دا راغلی دی. نو د پاکستان په تاریخ کې یو سړی داسې دی چې هغه 3 پیرې د وزیر اعظم جوړ شوی دی او هغه نواز شریف دی. د 2013 کې چې کله نواز شریف په الیکشن وشو نو دوی په قومي اسمبلی کې 56% اکثریت اخیستی و. نو مطلب دا دی چې د حکومت جوړولو لپاره 51% اکثریت پکاري. نواز شریف ته د بلې پارټۍ اړو ضرورت نه و، اگر چې نورو یو 2-3 وړو پارټو سره اتحاد کړو، خو که دا اتحاد نه و نو هم د حکومت په خپل خپو باندې ولاړ حکومت و. 3 غټ چیلنجز ورته هغه یو دهشتګردي وه، خراب معیشت و، د توانایۍ بحران و. خراب معیشت چې کوم دی ګورې دهشتګردي خو داسې وه چې کله ناکله به په هغه زمانه کې چې 2012 نه 13 پورې کله دته حکومت ملاوېده نو داسې به مو شو چې د پاکستان په 4 وړو صوبو کې به په یو ځل دماکې وشوې. داسې به مو شو چې د پاکستان په یو ښار کې به مسلسل 100 ورځې دماکې کېدې، دماکه به نه مس کېده. هغه د دهشتګردۍ هغه ملک چې کله دته میلاو شو نو د بیا څه وکړل دا درته وایم. خراب معیشت چې کوم دی نه دا حل و چې د پیپل پارټۍ په 15 کاله دورې حکومت کې د پاکستان GDP گروث ریټ چې دی اکنامک گروث ریټ چې ورته وایي هغه ایوریج 3% و. د توانایۍ بحران داسې و چې په ملک کې چې کوم دی نه د 12 غنټو نه سیوا لوډ شیډینګ و او بجلی بالکل نه وه. اوس نواز شریف چې کوم دی نه د دې لپاره څه وکړل نو ګورئ، اول طالبانو سره مذاکرات وکړل. د طالبانو سره مذاکرات وکړل، نه مذاکرات د وجوهاتو د وجې نه یا د حکومت غلطي وه یا د طالبانو وه، هر څه چې و خو هغه ناکامه شو. نو د هغې نه پسې اپریشن ضرب غضب په قبایلي علاقو کې سټارټ کو او کراچۍ کې چې کوم دی رینجرز اپریشن سټارټ کو. نو دواړه ځای کې چې کوم دی د هغې فروټفل نتایج راووتل او چې کله نواز شریف عمران خان ته د هغه حکومت پاتې کېده نو په ملک کې 80% دهشتګردي چې کوم دی نه کمه شوې وه. ډېر خلک چې کوم دی نه په دې باندې دا خبره کوي چې دا خو د فوج کار و، په دې کې د نواز شریف څه کار و. نو پالیسي خو حکومت جوړوي که نه چې دا د فوج کار و، نو ولې د پیپل پارټۍ دور کې فوج نه و چې هغه ټایم کې چې کوم دی دهشتګردي سیوا کېده او ختمېده نه کمېده نه. نو دا خبره ده چې دهشتګردي ختمولو دا کریډټ دله ورکول پکار دي. د خراب معیشت لپاره چې کوم دی نه ګورئ داسې کارونه وکړل چې د CPEC 2015 کې د چاینا صدر پاکستان ته دوره وکړه او په هغې کې د CPEC دا ملټي $1 بلین پروجیکټ ساین شو. CPEC باندې زموږ چینل باندې یو ویډیو شته، تاسو یې کتلی شئ. نو CPEC کې $46 ارب انویسټمنټ به وي پاکستان ته راځي. اوس دا $60 ارب نوم سیوا دی او په هغې کې چې کوم دی نه د بجلۍ منصوبې وي نه دا درېیم غټ دغه چې کومه د توانایۍ بحران چې بجلي کومه مسله وه د ګیس وه نه هغه CPEC کې او پاکستان کې چې کوم دی نه نواز شریف په خپل دور کې ترقیاتي بجټ یو په ډبل کو. نو چې ډبل یې کړو نو سره خپل ترقیاتي بجټ نه او سره CPEC نه هغه د بجلی بحران یې دومره ختم کو چې د نواز شریف په دور کې 12,000 میگاواټ نوې بجلی پیدا شوه. نو تاسو ته پته چې 2013 پورې په تیر چې کوم دی نه څه کم او یا کاله کې پاکستان کې ټوټل د بجلی پیداوار 18,000 میگاواټ و او اوس د 30-31,000 میگاواټ ته ورسو. نو بیا چې هغه عمران خان ته حکومت پرېښوده نو د بجلی هغه شان بحران بالکل نه و. ورسره چې کوم دی نو دا میگا انفراسټرکچر منصوبې نه دي کې چې کوم دی یو مثال د نواز شریف په دور کې د موټر وې لینث په 2013 کې چې کوم دی نو 600 او د 700 کیلومتر په منځ کې او چې کله نواز شریف د مسلم لیگ حکومت ختم شو نو د موټر وې لینث رسېدلی و 2.5 کیلومتره ده
نو تاسو په خپل اندازه ولګوئ چې دا څومره کار یې کړی دی او دغه ټول چې دا میګا پروجیکټس روان وو دې سره کنسټرکشن سیکټر چې کوم دی تیزای سره ترقي کوله نه ملک کې ډیرو خلکو ته روزګار هم ملاوېده د پروجیکټس ته وجې نه او د ترقۍ پایه هم تیزه وه نو د ګیس د بوران خاتمه یې داسې وکړه چې قطر سره د 15 کالو د ایل ان جي اګریمنټ ساین کو کانټریکټ ساین کو او د هغې په چې قطر نه ایل ان جي پاکستان ته شروع شوه نو د پیپل پارټۍ دور کې چې به سی ان جي کله 3 ورځې وه 4 ورځې به نه وافته کې یا به ګاډو کتارونه ولاړو هغه ختم شو اوس بیا چې کوم دی عمران خان په دور کې هغه کتارونه شروع شوي دي ورسره چې کوم دی نو چې ګورئ د دې ټولو چې را سی پیک او ترقیاتي بجټ او د دې دا ثمره راوته چې د پیپل پارټۍ په دور کې هغه 3% اکنامک گروث ریټ 5.8% ته ورسېد 5.8% لکه 6% ته ورسېد اوس بیا چې کوم دی موجوده په دې کال کې هغه 4% دی چې څه لږ ډېرې ناکامۍ وي وړې وړې ناکامۍ وي نو هغه به وي لکه څنګه چې کوم دی چې آرمي سره د هغه نه چلېده یا چې کوم دی برآمدات د په دور کې لږ سیوا نه شو یا خلک چې کوم دی چې دا تور لګوي چې کرنسي چې کوم دی نو مصنوعي طور سره چې کوم دی رانیولې وه کیدای شي دې کې څه لکه اکنامک ایکسپرټس وایي چې یو 50% په دې کې رښتیاوالی شته چې او نو کیدای شي دی کرپشن چې په ده باندې د ټولو نه غټ تور دی کرپشن او په دې باندې په ملک کې بدنام هم دی نو په دې کې څو حقیقت ته نه ګورئ د دې چې کوم دی فیکټس اینډ فګرز راوالی په هغې باندې فیصله وکړئ چې د ټرانسپیرنسي انټرنیشنل چې انټرنیشنل اداره ده د کرپشن رپورټ هر کال جاری کوي د هغې مطابق پیپل پارټۍ په دور کې په پاکستان کرپشن کې په 34 نمبر باندې او په دنیا کې او د نواز شریف دور کې 61% ته لاړ نو ګورئ څومره کرپشن کم شو او د عمران خان په دور کې چې دی وایي چې په تیر دور کې ډیر کرپشن او هغې ملک تباه کړی دی د ده په دور کې ګورئ د هغې نه کرپشن سیوا شوی دی او کم شوی نه دی نو دا ټرانسپیرنسي انټرنیشنل رپورټس وګورئ که نه بله دا خبره ده ګورئ چې نواز شریف باندې د کرپشن تور څوک لګوي نو هغوی ته چې کوم دی نه دا خبره ده چې کرپشن خو به موږ د نواز شریف ولې ومنو چې کله په هغه باندې د کرپشن کیسونه ثابت شي عدالت پې سزا وخیږي او یو حکومت چې کوم دی نه هغه کرپټ لوټ شوی پیسې چې کوم دی نو راواخلي او موږ ته په ټي وي وښیي چې دا ریا غلا یې کړې وه نو بیا په کار دي چې هغه له د هغې نه سخته سزا ورکړی شي که نو دا چې په دې کې ثابت چینی تر کومې پورې نه خو الزامي نو داسې غونډه خبره ده نو اوورال چې موږ د دې سچویشن اندازه واخلو نو نواز شریف دریم حکومت چې دا 4 کاله جوړېدل نو دې کې چې کوم دی نه پاکستان کم از کم د ترقۍ په یو لاره باندې روان شوی او یو ډایرکشن یې ځان ته مخامخ ایښی و ویژن 2025 منصوبه یې جوړه کړې وه چې په دې 2025 پورې په پاکستان موږ کوم ځای ته رسو هغه د پانامې د دې کیسې د وجې نه چې نواز شریف بې وخته د کورسۍ نه لرې شو او بیا د هغې نه پس چې کله د عمران خان حکومت راغی او هغې کې چې کوم دی نه اوس اکانومي په سهل کې ده تاسو ته ښکاري نو هغه سفر چې کوم دی نو الټا په ښه د ښه کېدو په ځای باندې چې کوم دی پاکستان پکې خراب شو بله ویډیو کې به بله موضوع سره راځو ډېره مننه